د ګاونډي هیواد او طالبانو ترمنځ شدیده جګړه رامنځته شوې. چې څنګه کله ولې ویډیو را سره تر پایه وګورئ او زموږ چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. د ګاونډي هیواد او طالبانو ترمنځ شدیده جګړه رامنځته شوې ده. خبریال ویبپاڼه لیکي د ګاونډي هیواد او طالبانو ترمنځ شدیده جګړه رامنځته شوه. د طالبانو او ګاونډي هیواد د سرحدي پوځیانو ترمنځ بیا شدیده جګړه رامنځته شوې ده. ځایي سرچینې وایي چې په نیمروز ولایت کې د طالبانو او ایراني پوځیانو ترمنځ شدیده جګړه پیل شوې ده او ان د سیمو خلکو ته خبرداری ورکول شوی دی چې د سیمې څخه ووځي. جګړه د کنګ ولسوالۍ په سرحدي سیمه کې رامنځته شوې ده او د دواړو لوري په یو بل باندې د سپکو درنو وسلو استعمال هم لیدل کیږي. تر اوسه پورې معلومه نه ده چې د دې جګړې سبب څه شی دی، خو د طالبانو د راتګ څخه وروسته دا دوهم ځل دی چې د دوی او ایراني پوځیانو ترمنځ جګړه کیږي. تر دې وړاندې یو ځل هغه وخت جګړه رامنځته شوه کله چې ایراني ځواکونو په سرحد کې د یو افغان سپکاوی وکړ او هغه ته یې ناسم الفاظ وکارول. د هغه وروسته طالبان د ایران خاورې ته ورغلل او د ایراني ځواکو پوستو ته دننه شول او له دې څخه یې وغوښتل چې د افغان وګړي څخه بښنه وغواړي. د سرحدي جنجالونو بله نمونه هم د پاکستان سره په فرضي پوله باندې څو موده وړاندې رامنځته شوې وه. 2 میاشتې مخکې په سپین بولدک کې پاکستاني پوځیانو یوه مېرمن ګنداغونه ووهله چې د طالبانو له لورې ورباندې ډزې وشوې او 3 پاکستاني پوځیان پکې ټپیان شول. د دې پیښې وروسته 1 میاشت څخه د ډېر وخت لپاره د سپین بولدک دروازه بنده وه او د ګڼو مذاکراتو وروسته چې موده وړاندې یو ځل بیا دغه دروازه پرانیستل شوه. دوستانو، تاسو د طالبانو او د ایران ترمنځ دغه جګړې د څه نظر لرئ؟ خپل نظر ما سره ضرور شریک کړئ.